زما ډېر قابل قدر محترم او معزز د الله جل وعلا شانه امان والو د حکم د تعمیل یعنی جمعه مبارکه منځ ادایګۍ د پاره خپل ځانونه مسجد ته حاضر کړي. زما ځانو د قران کریم د ولسمه پاره سورۃ الانبیاء یو آیات کریمه ما تاسو د وړاندې تلاوت کړو. همدارنګه یو حدیث مبارکه د حضرت عثمان ذی النورین رضی الله تعالی عنہ په روایت سره می ولستلو چې د دې خلاصو نه جوړ د اهل علم او علما او طلباو د دې فضیلت او همدارنګه د دې چې کوم مقام دی د هغه ذکر کول دی په دې مناسبت سره دیندار خلک لګیاوي خپل بچیان خپل کشران خپل اولاد مدرسو کې داخلوي او ځان د پاره د آخرت د نجات او د جنت هغه وسیله او د الله رب العالمین د قرب ذریعہ د دې پټکل کې وی کوشش کوي. مدرسو کې دغه وړو ماشومانو نه الله رب العالمین د علماء کرامو په مهنت سره د هغوی په درس او تدریس او سبقونو خودلو سره او دغه علماء کرامو تربیت ورکول سره الله جل جلاله د هغوی نه د معاشره د اصلاح لپاره د خلکو د اصلاح لپاره بهترین انسانان د معاشره بهترین افراد تیاروي. جلاله فرمایلی دي هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هغه خلق چې هغوی په هدي هغوی ته الله علم ورکړی دی او هغه خلق چې هغوی ته علم الله نه دی ورکړی دینی علوم هغوی ته نه دی حاصل نو دا برابر کېدل شي دا هیڅ کله برابر کېدل نشي ځکه اهل علم هغوی ته الله جل جلاله د دین رڼا ورکړی دی. الله رب العالمین د خپل کلام علم ورته عطا کړی دی د قران کریم هغه نور ورته حاصل دی د الله جل جلاله معرفت او پیژندلو دا ورته حاصل ده او هر چې غیر علما دي هغه خلک چې هغوی ته دینی علوم حاصل نه دي نو هغوی د دې درجه ته نشي رسیدلی. الله جل جلاله د دغه اهل علم مبارک فرمایلی دي والذین اوتوا العلم درجات هغه کسان چې هغوی ته الله علم ورکړی دی علم ورته ورکړی شوی دی د هغوی درجې ډېرې اوچتې دي. همدارنګه الله قرآن کې دام فرمایلی دی انما یخشى الله من عباده العلماء بشک د الله رب العالمین نه یریږي د الله یرا او خشیت دا د الله په بندګانو کې چې کوم علما دي د هغوی په زړونو کې زیات د الله یرا د علماو په زړونو کې زیاته ده د عامو خلکو د هغې وجه دا ده چې حلال او حرام باندې پوهه ده نو چې کوم حرام کارونه دي د الله رب العالمین نافرمانی ده کومه د ګناه چې کوم کارونه دي نو دغه اهل علم او علما هغوی د دې په سزا باندې پوه دي د دې د عذابونو متعلق ورته پته ده چې زما په دې بد عمل باندې په فلانې ګناه باندې څومره سزا الله ورکوي په دغه ګناه باندې الله جل جلاله څومره ناراضه کیږي نو د الله د قهر د الله د غضب د الله جل جلاله د هغې غصې او د الله د غضب د هغې علم او معلومات او پوهه دې ته حاصله وي. په دې وجه باندې دوی د الله جل جلاله د نافرمانۍ نه ځان ساتي او ځکه الله فرمایل انما یخشى الله من عباده العلماء بشک د الله رب العالمین نه یریږي د الله په بندګانو کې خاص طور سره هغه خلک چې هغه علما دي اهل علم. بیا دغه اهل علم او علما د دې په باره کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام احادیثو کې د الله اولیاء دې ته ویلي دي. الله فرمایلی دي حملة القرآن اولیاء الله د قرآن حاملین یعنی قرآن کریم زده کوونکي په دې باندې عمل کوونکي د دې ترجمه او تفسیر زده کوونکي همدارنګه د قرآن کریم علوم حاصلونکي قرآن کریم کې چې کوم احکامات یا احکامات زده کوونکي
د کوم سيزونه چې قران کریم کې من راغلي د هغه نه ځان ساتون کې بچون کې د قران کریم نه د کوم احکامات چې د هغه نه مسائل راوتلي د فقه په ذریعہ باندې نو دغه د قران علوم حاصلون کې دغه ټول چې دي دیتا حاملین قران وي دیتا اهل علم وي نو پیغمبر علیه السلام فرمایي حملۃ القرآن یا اولیاء الله دا د الله اولیاء دي د الله ولیان دي او ولی چې دا دوست وي ملګری ته وي نو دا د الله رب العالمین دوستان دي فمن والاهم فقد وال الله پیغمبر اسلام فرمایي دي سره چچا دوستی وکړه محبت وکړه ملګرتیا وکړه نو دوی الله رب العالمین سره په حقیقت کې ملګرتیا وکړه الله د دوی سره دوستانه ده ومن عاداهم او چا چې د دوی سره دښمنی وکړه فقد عاد الله په تحقیق سره دغه بنده د الله سره دښمنی وکړه حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي كن عالما یا تو عالم شه او متعلما یا طالب علم شه د علم زده کوونکی جوړ شه نو چې کله ته د علم زده کوونکی شوي او که دغه د علم زده کړې دوران کې تا ته مرګ راغی نو تا ته به د شهادت د مرګ د دې فضیلت هم ملو شي او په آخرت کې به ته د اهل علم په صفونو کې د علماو په صفونو کې به ستا حشر کېږي حدیث پاک کې دا راغلی دی پیغمبر علیه السلام فرمایي من خرج فی طلب العلم څوک چې د علم په طلب کې ووتلو فهو فی سبیل الله دې د الله په لار کې دی حتی یرجع څوک ورته دی خپل کور ته د علم د زده کړې نه پس واپس راغلی دی نو چې د علم د زده کړې لپاره دی وتلی دی طالب علم دی دی د الله په لار کې دی او د الله په لار کې چې یو سړی وفات شولو مړ شولو دته د شهادت مرتبه ملایي الله جل جلاله دې عمل نصیب واخر دعوانا الحمد لله